السلام علیکم ملګرو. افغانستان په ګروپ کې چې کوم ویسټ انډیز او د یوګنډا میچ و هغه میچ خو ختم شوی دی. د هغې میچ مکمل سکور کارډ هم سره کوم. ویسټ انډیز میچ هم ګټلی دی او د ویسټ انډیز د میچ ګټلو نه وروسته چې په دغه ګروپ کې افغانستان او ویسټ انډیز دوه میچونه کړي، دواړو ګټلي دي. په پوینټس ټیبل کې کم یو مخکې دی هغه سره کوم، خو د هغې نه مخکې راځو چې نن د پاکستان او د انډیا ډېر اهم میچ دی په دغه ګروپ کې. او د پاکستان دپاره هم دغه میچ ډېر زیات اهم دی، د انډیا دپاره هم ډېر زیات اهم دی. او د پاکستان دپاره ډېر زیات اهم ځکه دی چې یاره که پاکستان نننی میچ یې وبایلي نو پاکستان د دغه ټي20 ورلډ کپ د آوټ کیدی شي. نو دغه میچ وخت سره شریک کوم چې د پاکستان وخت مطابق دغه میچ په 9 بجې شروع کیږي، د افغانستان وخت مطابق دغه میچ 9 بجې شروع کیږي. ډېر یو کانډیدار میچ دی، ډېر زیات یو ښه میچ به کیږي. پاکستان ټیم دپاره به دعاګانې کوو چې دغه میچ وګټي او پاکستان ټیم کمبیک وکړي. پاکستان ټیم کمبیک وکړي او د روان میچونو پاکستان ټیم وګټي چې پاکستان ټیم کوالیفای وکړي مخکې 0-8 ته. د هغې نه وروسته راځو نن د ویسټ انډیز او د یوګنډا میچ شوی دی. 103 سکور ویسټ انډیز ټیم کړی و، یوګنډا ټیم ډېر زیات غټ شکست خوړلی دی. ویسټ انډیز ټیم یوګنډا ټیم ته ډېره غټه ماتې ورکړې ده. صرف او صرف یوګنډا ټیم په 9 سکور باندې شوی دی، ډېره غټه ماتې ورکړې ده. ویسټ انډیز ټیم تقریبا 145 سکور باندې دغه میچ ګټلی، په ډېر غټ مارجن سره او په ډېر غټ رن ریټ سره ویسټ انډیز ټیم دغه میچ ګټلی دی. خو که موږ تاسو راشو دغه پوینټس ټیبل سره شریک کوم، پوینټس ټیبل کې تاسو وګورئ چې افغانستان ټیم او د ویسټ انډیز ټیم چې کوم دي دوه میچونه کړي دي. افغانستان ټیم دواړه یې ګټلي دي، 100 پوینټونه دي. او دغه پوینټس ټیبل تاسو ته ښکاري په دغه کې رن ریټ تاسو وګورئ پلس 15.250 رن ریټ دی. ویسټ انډیز ټیم ته که موږ وګورو دوه میچونه یې ګټلي دي، دوه میچونه یې کړي دي، دواړه یې ګټلي دي، 100 پوینټونه دي پلس 3.15 او 4 رن ریټ د ویسټ انډیز هم دی. خو په دغه پوینټس ټیبل کې په ټاپ پوزیشن باندې افغانستان دی، د ویسټ انډیز نه مخکې دی په رن ریټ کې هم او په هر حساب باندې افغانستان دواړه میچونه ډېر ښه رن ریټ باندې ګټلي دي. د ویسټ انډیز نه مخکې دی په پوینټس ټیبل کې دا ټیم افغانستان ټیم که روان میچ د پی ان جي سره چې دی هغه هم په ښه رن ریټ باندې وګټي نو افغانستان ټیم به 0-8 ته کوالیفای وکړي او په ډېر ټاپ رن ریټ باندې به 0-8 ته وځي. نو دغه تازه پوینټس ټیبل چې ویسټ انډیز د افغانستان په ګروپ کې چې کوم د ویسټ انډیز او یوګنډا میچ و د هغې میچ سکور کارډ مې شریک کړ چې یوګنډا ډېره غټه ماتې خوړل، د ویسټ انډیز ټیم ډېر غټ سکور کړي او تازه پوینټس ټیبل مې سره شریک کړو چې افغانستان او د ویسټ انډیز دوه میچونو نه وروستو چې 100 پوینټونه دي د افغانستان ریټ او د ویسټ انډیز ریټ مې سره شریک کړو. که تاسو هم د افغانستان په دغه پوینټس ټیبل کې په اول نمبر باندې او په ښه پوزیشن باندې او په ښه رن ریټ باندې خوشحاله شوي وئ چې افغانستان د ویسټ انډیز د میچ ګټلو نه وروسته افغانستان په ټاپ پوزیشن باندې دی په خپل ګروپ کې. نو دغه ویډیو سره لایک هم کړئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ په دې وجه باندې چې افغانستان ډېر ټاپ پوزیشن باندې دی په خپل ګروپ کې او ډېر ښه رن ریټ لري. د ویډیو کتلو ډېره مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ، زموږ پیج هم سره فالو کړئ او زموږ یوټیوب چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ د نور تازه معلوماتو لپاره. نور ښه وخت ولرئ. د الله په امان.